قدرمنې مې چې کوم د هر چا خپل رواجونه وي او خپل دستور وي د میژو د وزیرستان او بیا په تېره د وزیر قوم چې وزیر قوم بالکل په باډر باندې پوس پروت دی د دغه خپله یو تاریخ دی یو رواج دی قدرمنې د دې د زنانه چې کوم خط دی هغه تقریبا 21 غزه یعنی 21 غز خط دی په دا خط باندې دغه په خط په حواله سره ایمې سره یو مشر نوستی چې موږ دغه نه دا پوښتنه کي چې اول موږ په دا پوهېږه چې په دغه خط باندې څومره خرچه شي یاره په دغه خط باندې 60-70 هزار روپۍ خرڅه درې یعنی 15,000 روپۍ په دا باندې خرڅه شي ښه ته موږ په دا پوهېږه چې دا یې څه شی دي دا خو مامټې ورته وایي مامټې دا مامټې دي دا یو غوړه دو دا هر شی په ګوته جوړ شوي دي ښه دا تاسو په ګوته جوړوئ دا چې کوم دی جنډي دي دا په ګوته جوړوي دا چې تاسو دا خط جوړوئ څومره ټپ کې جوړوئ دا باندې ډېر وخت لګي خو دا خو بیا دلته د میز دا مشر زاړونه دي دا خپل مادات سره کو یو شی واته ورکو یو بلته ورکو بیا دا سامان خپل ورته وکوشتیا جوړوي دا لونګ چې تاسو پکې اچولي دي دا لونګ ډېر خوند کو لونګ بل پکې اچوئ دا خو د دغشي لپاره شاوي چې یو خو یې خوش درېمي اچھا ډېر خوش دی او بل داسې چلشتي سړی صبر سړی وي آی خلک دې لګوي که دې لونګ هلته ډېر کې بچي که ماتي قدرمنې لکه څرنګه چې تاسو وکتل دا د لونګې منی دی د لونګې او قدرمنې تاسو وکسئ دا د مشکڼې منی دی د مشکڼې نو د دغه خط چې کوم وزن دی تقریبا د میژ په حساب سره زه خپل دا یم چې 20 کیلو وزن یې دی دا چې کوم دي که نه تاسو دغه چې کوم یې جوړوئ دا پیسې دا تاسو پیسې یایئ دا پیسې ورته وایي دا زاړونه چې کوم ژوبله دو خپله ژوبله ورته پا باندې رنګ غټ کو بیا پا باندې په سلویي جوړوي اچھا دا په ګوتې جوړوي دا د تاسو عام رواج دی چې عام رواج نو یې چې ودوئ خامخا یې ورته جوړوئ دا غریب وي که بدون وي دا ورته جوړوي سټیک او غاز کاندې وغاز خو دا ورته جوړوي قدرمنې دوی دې وایي چې دا د میژو رسم رواج دی چې میژو په 80,000 روپۍ باندې په دغه په یوه خط باندې خرچه راځي ظفر وزیر شال نیوز سویلي وزیرستان ونه